अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तखनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولای شو په شارټ کټ طریقې سره د یو تری فیز یعنی سپاسا جنریټر چې د پاور ریټینګ په KVA باندې وي څنګه کولای شو دا کیلو واټ ته بدل کو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سايز سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخیره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اگزامپل مثلا دوستانو زمونږ سره یو جنریټر دی چې دی KVA دی او یا KVA او د دې د ولټ اندازه دا 440 ولټ تری فیز. څنګه کولای شو بغیر د فرمولا د شارټ کټ طریقې په واسطه باندې د تری فیز جنریټر KVA کیلو واټ معلوم کو. نو دوستانو راځو د KVA د بدلولو کیلو واټ ته د دې شارټ کټ طریقې ته. نو دوستانو زمونږ سره یو تری فیز جنریټر دی چې دی KVA دی او یا KVA. نو دوستانو او یا KVA دا ضربه وو په 1.44. نو د او یا KVA جنریټر د دې کیلو واټ مساوي کیږي د 100 کیلو واټ سره. نو دوستانو د دې شارټ کټ طریقې په واسطه باندې تاسو کولای شئ د هر قسم تری فیز جنریټر KVA په کیلو واټ باندې بدل کړئ. نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.